د تختول شوي افغان ډاکټرې شکریې الکوزۍ مړی کابل کې موندل شوی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان طبي شورا وایي د کابل ښار د خیرخاني سیمې د 102 بستریز روغتون د نسایي ولادي برخې ډاکټرې شکریې الکوزۍ مړی موندل شوی دی. د راپورونو له مخې ډاکټره الکوزۍ تېره پنجشنبه د یو ناروغ درملنې په پلمه له خپل کور وړل شوې او له همغه وخته ترې تم وه. په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ رسنیو ته ویلي چې د دې ډاکټرې مړی یې د کابل په خیرخانه کې داسې مهال موندلی چې جسد یې ټوټه شوی او په یو بوجۍ کې پروت و. د طالبانو امنیه قمندانۍ په وینا له کومه کوره چې د دغې ډاکټرې مړی موندلی هلته پکې څوک نه اوسېږي او له وګړو خالي دی. حمید رحماني AFG نیوز.